د پنجاب یو غټه میخه د چا نوم رایما خان دی او د پښتو په سندرو باندې لګیا د ډانسونه کوي لعنت شسته په دې ژوند باندې دا دونه غټه پیړه میخه لګیا د ډانسونه کوي شرم دله نه درځي پینټ شرټ ته اچولی دی السلام علیکم زما ګرانې مینهوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه د پنجاب هغه غټه میخه پیړه میخه رایما خان یې نوم دی او د پښتو په سندرو باندې ډانسونه کوي شرم خو دی له نه ورځي دا دونه غټه تنه یې نیولې ده لکه د میخې په شان دی او بل چې دی نو پینټ شرټ یې اچولی وي ټراوزر یې اچولی وي ورکوټ شانتې شرټ یې اچولی وي چې څه ټایم ګډا کوي د هغې مخ ته شاته هر یو شی ښکاري نو لعنت دې شي د هغه کسانو باندې چې څوک دا ښځه راولي او د دې ویډیوز جوړوي او کله په کټ کې سملوي او په هغې په ځان باندې اچوي او کله څنګه کوي کله په چمنو کې اوس خلکو ته څه پته ده چې کم کس به ګوري وایي دا خو پښتنه ده او منځ کې پښتنو ته پته نشته چې دا څوک ده دا میخه او چې کم کسان د دې دا ویډیوز جوړوي وایي فلم جوړو فلم کې چې دی نو دا سین دی دا کرکټر دی کله شاته په کونې باندې ورله لاس ایږدي کله په ملا باندې کله مخ ته سینو باندې لاس ورله ایږدي او په کټ کې سملی داسې سمله او شرټ برن اوچت کو لږ ملا ښکاره کو دا او هغه هغې خپل ټایم پاس کوي د دې کارونو فلم سره څه مطلب یې نشته څه مقصد یې نشته خو هغه کسان چې دی نو خپل مزې دپاره خپل ټایم پاس کېدو دپاره دا ښځه یې راوستې وي او بس ورته یې مونږ ویډیوز جوړو ګانه جوړو فلم جوړو چې فلمونه داسې جوړېدی نو نن سبا به هر یو کس هیرو به و فلم ډایرکټر به و دونه اسانه باندې چې فلمونه جوړېدي بس دا بېغیرتوب د کیمره یې نیولي وي او هله دلته کې پوسټ خلک تپوس کوي څه چل دی دلته کې څه روان دی وایي فلم جوړو جي مونږ دلته کې فلم جوړېږي فلم نه جوړېږي بېغیرتوب کېږي دلته صفا خبره ولې نه کوئ چې دا دلته کې کنجرتوب روان دی فلمونه داسې نن سبا اسانې شوي دي چې کم یو کس ته ګوره خپل کنجرتوب به شروع کړي وي نو څه کوئ چې فلم جوړو دا فلمونه جوړېږي لګیا دي دا پنجابڼه ښځه ده او د پښتنو نوم شرمۍ لګیا ده او خیر داسې چې کوم ډانسرې دي د هغې پته ولګي چې دا څوک دي او څونه اوبو کې دي اصل کې چې کم کسان دی راولي په دې فیلډ کې هغه هم ډېر غټ بېوقوف دي او د څه ووایم اوس چې زه ورته کنځلې کوم نو بیا به وایي کنځلې کوي الله پاک داسې خلک تباه و برباد کړي د دې کې غواړو انسانیت نشته شرم و حیا نشته بس ملګرو زما دا میسج دا پیغام و دا رایما ته او د رایما هغه چې کوم یاران دي هغوی ته چې تاسو چې دی نو ښه کار نشي کولی نو بد څه له کوئ په پارکونو کې ناست یو بس دا کنجرتوب هم شروع کړی دی بې حیایي هم شروع کړی ده ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ خپل دوستانو سره شیر کړئ او چې کوم دوستان نوي راغلي زما په چینل باندې تاسو ځان سره زما دا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ د لوی الله په امان والسلام